وټامین ډي چې دی دا د هډوکو عضلاتو او همدارنګه د بدن د ساتنې د سیستم د پیاوړتیا سبب کیږي. د دې ترڅنګ په بدن کې چې څه کړنې ترسره کیږي په هغې کې پوره ونډه لري. د وټامین ډي اصلي منبع چې دا د لمر وړانګې دي. کله چې دغه د لمر وړانګې د انسان د بدن په پوستکي باندې لګیږي نو په دې پوستکي کې چې دی وټامین ډي جوړیږي. په ځینې غذایي مواد لکه د بیلګې په ډول باندې هګۍ، خریړي، همدارنګه د کبانو غوښه، د چرګانو غوښه، د خوسي غوښه، کوچ، شوده، پیروي، ماسته او داسې نورو غذایي موادو کې په ډیره کم اندازه باندې چې دی شتون لري. د وټامین ډي د کموالي سره کم خلک ډیر مخ کیږي. د هغه هیوادونو خلک چې هلته یعنې وریځې وي، باران وي، د لمر وړانګې کمې وي. همدارنګه سپین ږیري زاړه خلک چې په مزمنو یا دوامداره ناروغۍ باندې اخته وي، هغوی د کور نه بهر نه وځي نو د لمر د وړانګو سره نه مخ کیږي. هغه خلک چې ټول بدن په جامو باندې پوښي نو په دې اساس باندې کله کله داسې مخی چې پوستکی سړی لمر ته وخی. او څلورم هغه خلک چې د هغوی د پوستکي رنګ د غنم په شانتې وي، یعنې غنم رنګې وي. نو په دې کې چې دی د وټامین ډي کموالی ډیر لیدل کیږي. د وټامین ډي د کموالي نښې نښانې دا دي چې دا ډول خلک زر زر ناروغه کیږي. دوم دا دی چې یعنې د هډوکو او عضلاتو دردونه. دریم په زړو خلکو کې یعنې په هډوکي کې درزونه لیدل کیږي، یعنې هډوکي یې ماتیږي. په کوچنیانو کې یو لړزه رامنځته کیږي لکه د میرګو په شکل. همدارنګه په وده کې چې د ستونزه رامنځته کیږي، یعنې زر نه غټیږي، د زړه ټکان زیاتیږي او د نورو ډیرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي. د یو بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په